بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قاله؟ قال وذي هرقل ما تويلها هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ تاسو متهم کړه دی پیغمبر لرا په دروغ ویلو قبل ان يقول ما قال مخکر دینا چې دا کما خبره وکي معنا د دعوی د نبوت نا مخکې چرتا په دبانې تاسو تهمت دروغو کړه دی کنه نو هغه ویل قلت لا وما وتلنا بيد دا تفوسو کړلو هل كنت تتهمونه دې باندې تفوسو کړلو او دا غیر مخکې ویل قال ايزيدون ام ينقصون هغه جمله ده قال ايزيدون ام ينقصون دویل آیا دې د امرګری زیاتیږي کی کمیږي قلت ما وتل بل يزيدون بلکې زیاتیږي سوال التدا ده هرقل پاول جمله ول اکتفاء نکړه هل يرتد احد منهم سخطه لدينه غست دا تپوس ولو کو يزيدون ام ينقصون ولې چې وسړی د دین نه اوري خپل زیادت راځي یو ته پته ولګي د لا چیر نه اوري معلوم چې کمبوت پکې نه راځي نو دې جواب علماء دا کړی چې په مابین د ازدیاد او د نقصان کې او د ارتداد کې څه غنښت ملازمه نشته ولې کله کله بسړې د دین اسلام نه بعض کسان مرتد بشي او سره د هغې د ارتداد نه په دې کې مسلمانانو کې به کمبوت نه ښکاري بلکې ډېرېږي به ولې دا کم چې د اسلام نه واوښته د دې په نسبت باندې چې په اسلام کې کم داخل شو به ډېري مرتد به کم شي او په اسلام کې به څوک داخل شي مسلمانان به پکې نور ډیر داخل شي نو سره دې نه چې کسان ته مرتدم شو او څو شو زیتم شو ځکه دوانو منځ کې ملازمه نه و دا تاسو د ارتداد زکه او هغه یزيدون من قصون باندې اکتفا و نه کړه چې څوک په اسلام کې داخل شي سره د بصیرت نه سره د بوی نه په دې خبره کې چې د اسلام حق دین دی و اس کله دا د اسلام نه ناوړي مثلا یو تن راغی د لیدي سو عقیده ته سره د بوی او د نظر نه په غیر د دنیا د مفاد نه دا انسان به د عقیده نه اوړي نو اسلام نه به نه اوړي د قصې په باطل کې چې څوک نه نوځي کنه د باطل نه به تخلق سکیږي به تاغه پریدي او اوړي ته ځکه ته پته ولګي چې را صحیح دین نه ده او دین اسلام او ته وخت پته لګي چې دا صحیح ده به دې ته پوسو کړلو هل کنتم تتهمونه تاسو په دې باندې تهمت لګولای بالکذب په دروغ ویلو معنا په دې باندې تاسو دا تهمت چرته شتا چې دا په خلکو باندې کې دروغ وایي به دلته د تاسو کړلو د تهمت په باره کې
چېرې تاسو خدا متهم کړی نه دی د دې دعوی د نبوت نمخ کې په دې خبره چې دا د انسانانو دروغ وي او په پوسې د کذب اونکو چېرې د مخ کې دروغ ویلي دي کې نه دي نو په دې تهمت تپوس کې اصل کې اقرار اغستل دي د دې ابو سفیان او د مرګرو نه صدق د دې نبی چې دا نبی قریشتونه ده ولې چې تاسو په تهمت د کذب او سپور نه کړه تهمت کذب ویل خو په طریقې ولا باندې څه دي کړی هغه د نه لیکړي چې تاسو وی چې دا دروغ ویلي ځکه کله چې تهمت منتفی شو دا غي سبب خو په طریقې ولا منتفی ده دیو جنا ورسته به پس تاسو کو فعال یغدر دام د یو عجیب ترتیب باندې سوالو چې دا مشرکان قائل کو د صدق باندې چې دا پیغمبر رښتینی دی بعض روایتونو کې راځي لکه ابن سید الناس په خپل سیرت کې ذکر کړی دی قیصر دی ابو سفیان لقد كذب ويرى يدروغ ویلي نو هرقل ته تپوس دی قیصر ته تپوس کړو چې څه دروغ ویلي دي وې دی وی دروغ دادي چې دی وی چې زه د مکې نه لاړم د ارض الحرم نه په یو شپه کې او بیا ستاسو د جومات ته رالم بیت المقدس جومات ته او په دقه شپه کې د سبا نه مخکې واپس مکې ته زه رالم نو دا دروغ نه دي چې په یو شپه کې د مکې نه بیت المقدس ته راغی او بیا د بیت المقدس نه چېرته لاړو بیا د بیت المقدس نه واپس بیت الله ته راغی او په دقه ټیم کې د دې هرقل سره د دې او راهب ناستو بطریقه چې دې بیت المقدس باندې اصل کې مقرر وو هغه ویل صدق ما قال دروغ نه دی وی کله خبر رښتیا ده قیصر ته تاسو کو تاسو څه پته ده چې دا په دغه شپه باندې بیت المقدس ته راغلی دی او بیرته واپس تللی دی وی ماته په دې باندې پته ولګېدله وی زه به یو زما ترتیب په دا و چې زه به نه ودکېدلم تر څو پورې د بیت المقدس ټول بابونه مې بند کړي به نه وو به کې یو شپه ټول دروازې مې بندې کړې صرف یوه دروازه هغه ما په زور کو خو نه بندېدله ترکاڼان مې ولې راوغوښتله د هغې م راسه زور وکړو خو د ځای نه یې سوره ونه خوځوله وایي په دې کې هغه ترکاڼ پکې ویل چې د باندې دروازې باندې پاس نه ځای راغلی دی د دې د وجه نه دا بندېږي نو او نن نه کېږي سبا به دا ټیک کړو دا ځای به چې اوچت کړو بیا به دروازه ځای ته ورځي وایي ما دا دواړه دقه دروازې مې سته کلاوې پرېښوستلی وایي سبا چې څومره وختي رالمه وایي جومات په دې طرف کې یو ستنه وه د جومات کې یو ستنه وه ګوډ په دې ګوډ کې سوری غوندې کې شوی او په هغې کې آثارو د تړلو د سورلی چې پورې سورلی تړلې وه وایي ما خپلو ملګرو ته وویل چې دا بېګا چې شپه نه بندېدله نو د دې وجه اصل کې دا وه چې دې زمونږ جومات ته بېګا شپه کوم نبي راتللو ذکرو ته دا بطریق وویل خوا کې چې کوم کسان ناستو نو تویل یا معشر الروم اے جماعت د روم تاسو ته پته ده چې په مابین د عیسی علیه السلام او د قیامت په منځ کې به یو نبی راځي چې تاسو له هغې باندې عیسی علیه السلام زیری درکړی او ستاسو دا امید دی چې الله به د نبي په منځ کې راولي هغې ویل
هغه بس الله تعالی دا بل چا کې راولې غلو هغه کسانو کې راولې غلو چې تاسو نه د عادت په لحاظ باندې کم دي او خرونه هم تاسو په نسبت باندې وړي دي مزه الله رحمت ته چاله ورکوي کمزې کې جګدي به ته پوسو کوالي يقدر دوکه کوي غدر ویل کی لوز ما تول قلت موت الله نا دوکه خو څه پورې نه کړی ودون دا ونحن في مدة ومن دس په یو مدة کې لا ندري ما هو فاعل فيها ومن ته پته نه لګي ما هو فاعل فيها جدا په دې کې موږ سره وفا او کی کو به نه کی مقصد دا ده چې موږ د دسره لس کال دسبندي کړي نو اوس پته نه لګي چې دا نبی په موږ سره په وفا او کی او کنا سرته به دا وعده را سره ورسې کو بن رسې نور دوکه خو کله نه کړي اوس به پته ولګي مقصد دا ده چې دا وعده به سرته ورسې کو بن رسې هم په دې کې اشاره ده ته چې لا ندري جزم دې په عدم غدر چې دوکه خو نه کوي یقین دې خو پته نه لګي دا موږ ته سرته ورسې کنه قال دا ابو سفيان وی ولم تمكنني كلمه ومقرا نکړه د هرقل ماته کلمه د یو خبره ادخل فيها زورنا باسم پاغي کې شی انت شی د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم د سپکاوي او داغه د خلاف غیر هذه الكلمه بغیر د دې کلمې نه هو د مال د مقرا نکړه چې زید رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څوکما دی ابو دی هرقل تا بد الفاظ داغه متعلق استعمال کم صرف دقه مقا بس دا کلمه راته وقرات ملا وشرها هم به هرقل ولي ابو سفيان لمقن ورکولا تدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دې څوکي دا سي خبري او کې چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تنقيسي زکه ولا نور کولا چې کان يعلم من اخلاق صلی الله علیه وسلم هرقل ته د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه دا معلومه وا الوفاء والصدق چې دا وفا والا ده رښتونه ده دروغجن نه ده د دې د وجنه موقع ولا ورنکړه حدل ته چون کې دا وفا په لوز باندې په انده وخت کې دا یو امر غیبی وو د غیب سره تعلق لرلو ځکه دا مستقبل لیکنه ابو سفیان په امنو د دینا چې په دې کې ماته نسبت د دروغ نه کیږي نو د دې د وجنه استدا کلمې په کې ورزه تکړه هغه ویل چې ماته پته نه لګيږي چې دا برا سو وفا او کی کو به نه کی دی وجنه هر قلم د تونه قتل دی کی څه وتونه کړ دې خبره ته سره التفات وتونه کو ځکه دا د مستقبل سره تعلق لري ابي ابن اسحاق خپل روایت کې د زهري نه نقل کړی دی دلته چې فوالله کما التفت الیها مني قسم په الله چې هر قزما دي خبره تسره نظرم اون کو چې تسوي او سنه به هم پر روایت ابي الاسود کې چې د عروه نقل کړی دی مرسل روایت ته نو پای کې دا دی چې فهل يقدر اذا عاهد هرقل چې تاسو کو دا دوکه کوي کله چې لوزو کی قال لا ابو سفيان تولنا الا ان يقدر في هدنتي هذه هک بده سله کی راس دوکه وکړه ابه کړي دې هرقل ته تاسو کو وما يخاف من هذه تولي ریګي دینا ته چویر کې په دې سله کی راس څوکړه الله سکاله دس بندي راس کړه دا کله کې چې ته دوکه را څوکړه ته ولې دا خبرې کې او تاسو څه خطر ده دینا دوت ویل ان قومي سبب دا ده
زما قوم چې کم ده کنه امد حلفاءهم على حلفائه زما قوم د خپل حلفاء سره د نبی سم چې کوم حلیفان دي داغي په خلاف مدد کړي ده ورستو فتح د مکه کې وراشي مکه کې دوه قبيله اوسېدلې بنو بکر خزاعه او دا بنو بکر او خزاعه په خپل منځ کې جګړې وي دا خزاعه د رسول الله حلیفان شو او بنو بکر د مشرکانو سره شو دې بنو بکر او خزاعه خپل منځ کې جنگ راغی مکه مشرکانو د بنو بکر سره پټ مدد وکړو ورزمن قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلیفانو په خلاف د خپل حلیفانو سره مدد کړه ہے زیریګه مچره دا به سر ته ورسې کو بن رسې حرقل تویل ان کنتم بدأتم فانتم اغدر تا خو تاسو شروع کړو دوه کمار تاسو یې کاغه ده ولې تاسو مدد کوو داغه د حلیفانو په خلاف د خپل حلیفانو سره ویل چې تاسو دی منځ کې جنگ څنګه ده ته پوښتنه ته وکړو قال فهل قاتلتمو ده هرقل ویل فهل قاتلتمو تاسو جنگ کړی دی نبی سره قلت نعم ما وتویل او جنگ مسره کړی دی قال نراتویل فكيف كان قتالكم سرنګ یو جنگ تاسو ایاکو دا غیسرا انا نبی تاسو جنگ په کومه طریقه و تاسو په غالب وي کاغه دا غالب قلت ما وتویل الحرب بيننا وبينه سجال جنگ زمنګ او دا غي په منځ کې بوکي وي ینالو منا موږ نیم کسان مړ کړی دي په جنگ کې وننالو منه او موږ هم تیر رسول کړی دي دې کې اشاره وکړه واقع د بدر او د احد ته بدر کې مکه مشرکانو نه کسان مړ کړو او په احد کې موږ لاړو دا غینم کسان مړ کړل دیو جن ابو سفیان په احد په غزا کې ویلی یوم بیوم بدر والحرب سجال غازی کې با راشي دا ورځ په بدله د ورځ د بدر شو او دا جنگ بس بوکی دی کله ستا په لاس کې وب په کې روباسي او کله زمون په لاس کې وب په کې روباسو یا شاعر موي یوم علینا یوم النساء ويوم نسر یوم علینا و یوم لنا کله په منګي کله زمنګي کله خوشحالي کله خفګان سجال جمع د سجل لا غټي بوکي ته لګي ویا کې دا چنکون کی وبر او باسي نو کله د سره بوکي په دې بوکه کې وبر او باسي کله دا غبل سره بوکه شي هغه په کې وبر او باسي ومرسل د عروه کې داري سفيان تويل غلبنا مرة يوم بدر وانا غائب بدر کې په موږ زوره ورشي خو صف کې په خپل نه ما ثم غزوتهم في بيوتهم ویز په مدینه ته پسې ورالما بقر البطون وجدع الاذان التم به د شکړه چې د خېټه مولا وشلوله غوګونه مولا پرې کړو اشاره وکړو يوم الاحد هم علماء دا قولم د ابو سفیان داسې یو دسیسه وا ینالو منا موږ نم رسیدل کې موږ هم داغه نه رسیدل کو دا دسیسه زکوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه په احد کې شکست په نه ده خوړلې ان کسان دي شهیدان شو نور شکست نه ده خوړلې شکست په مکه مشرکانو خوړو او په اول کې مشرکان تقریبا 15 کسان ته مردار کړو او چې بیا کړي مخالفت کو نو هغه مخالفت د وجنه خبره پستره الټا شو تاسو یو د سیسه وده قال ماذا يامركم فتپوست زکه کی چې کړه یو تن نبی به خامخ امر بالمعروف نهي عن المنکر وکړي ویل ماذا یامرکم پس شی باندې تاسو ته حکم کوي
قال قلت ما وتویل یقولو دا پیغمبر مونږ ته وی اعبد الله وحده بندگی کوي د الله تعالی یوازې ولا تشركوا به شيئا مشرک کوي د الله تعالی سره شی اچه بل وترکو پریدی ما یقول آباؤکم هغه چې تاسو پلارانه وي تاسو پلاران چې کوم خبرې کوي کنه هغه پریدی ابه ما یقول او اتركوا ما يقول آباؤکم دا کلمه جامعه ده هر هغه عادات د جاهلیت ته انستاسو پلاران چې په کوم عادتونو خوینو باندې ژوندۍ تیرې دا ټوله پریدی هم به لپس د آبای استعمال کړو دې کوم تنبیه ورکړه په عذر مخالفت کې وي موږ د دې نبی مخالفت چې کو کنه موږ په دې مخالفت کې معذوري ځکه موږ ته وایي چې تاسو د پلار نیکه طریقې پرې دی د پلار نیکه خو موږ مقتداګان دي زموږ مشران دي هم دقه سي تاسو نیکونه او پلاران تاسو مقتداګان او مشران دي مثلا تاسو مشرانو د بوتانو عبادت کړه زمنګ مشرانو د بوتانو عبادت کړه نسوارو عیسی علی السلام عبادت کوي نور د الله سره شریکان کړی دي دا کشران په مشرانو په سيزي او دا مونږ ته وی چې بس داغي مخالفت وکړي دی وجنه دا مخالفت ګران دی نو مونږ چې دی نبی مخالفت کو په دې کې مونږ معذوري به دلته اوله جمله استعمال کړه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او اتركوا دې دوه جملو کې اشاره وکړه تخلي عن الرذائل ته تخلي عن الرذائل چې موږ ته دا نبی وی هغه صفات او خوینا چې هغه د مروءت نه خلاف دي هغه پرې دی او هغه د انسانيت سره منافي دي هغه پرې دی د تخلي عن الرذائل وي هو صوت امر کې بالتحلي بالفضائل ځان کې دا خسته خسته صفات پیدا کړي او يأمرنا امن ته حکم کوي بالصلاه ويأمركم حکم کوي تاسو ته نه ويأمرنا امن ته حکم کوي ومانځ باندې والصدق او پرشتیا ویلو والعفاف وبزان ساتلو د حرامنا والسله او د خپل ولي پالولنا سله معنا سله الرحم خپل ولي پالي دا غي تپوس کوي به د سلوي خپل ولي پالل یو دا غي په تپوس ته پاغي باندې سلام دی غي تمام ور کول دي غي باندې شفقت کول دي دا ټول پکې داخل دي دا تحلي بالفضائل شو مقصد دا شو چې دا نبی موږ د نقصاناتو نه منکې او د کمالات حکم موږ ته کوي فقال للترجمان هرقل به ترجمان ته ویل پس د دې تفوسونو نه قل له هو يدي ابو سفيان ته سألتو کان نسبی ما تفوزو کستان په بارد نسب کې د دې نبی چې دا نسب څنګه ده فذكرت ان تما ذکر کړه انه فیکم چې دا پیغمبر په تاسو کې زو نسب اوچت نسب والا ده وكذلك الرسل دقه پیغمبر تبعث في نسب قومها للګي په اوچت نسب د قوم کې انا په قوم کې چې کوم شب خلق دي هغه کې الله نه لګي ولی د چا نسب چې اوچتي یو خو بدا د باطل طریقې باندې دعوت بچنه کوي دعوت د نبوت په باطل باندې کوي دغه د شرافت نسب ته وجنه به دي شي نزان ساتي او دویمه اوچت نسب والو نو خلق به د ډیر منقادي خلق به منقادي دغه د اوچت نسب والا سره راشه دا خبرو معنا
وسألتك دیم تپوس مې دنو کو چې هل قال احد منكم هذا القول هذا خبره بل چا کړه دا کنه دا کړه فقلت فذكرت نتا ویل چلا نا دا خبره بل چانه دا کړي قلت ما ځان سی ویل لو كان احد قال هذا القول کدا خبره چرته په دا خبره بل چا دنه مخ کې کړه وې ما بزان سویل وې رجل يتأسي چې دا پیغمبر یو سړی دی او اقتدا کوي بقول قيل قبله ويو وینا پس چې دنه مخ کې شوی دا معنی دا چې مخ کې سړی په دې دعوت نبوت باندې یو ځی تزان رسوله دې پیغمبر مسراغه او ویل چې راشه تم دعوت نبوت کا او په دې دعوت نبوت باندې بزان سکی یو ځای ته بزان ورسه نو چې بل چا دنه مخ کې دا خبرم نه دا کړي ما ته پته ولګېدله چې دا نبی ته دعوت ځان نه دا کړي دا رښتې نبی دی دریم ما ته تپوس وکړلو چې هل کانا و من آبائی د په پلارانو کې من ملکین څوک بادشاہ ملک معنا څوک بادشاہ پکيو ذکرت الله تعالی چې نه په پلارانو کې څوک بادشاہ نه تیر شوی فقلت ما ویل فلو كان من آبائي من ملك کله په پلارانو کې څوک بادشاہ وې ما به ویلې رجل دا یو سړی دی یطلب ملک ابي چې بیرته واپس طلب کړي د خپل پلار بادشاہي دا په دې خبره باندې څه کوي او مکه د پلار بادشاہي او مشرۍ ته ځان رسوي مجرد په پلارانو کې څوک مشرم تیر نه دی ما ته پته ولګي دا څه نه غواړي مشري نه غواړي به وګورئ اول جواب کی ویلو چې وکذالک الرسل تبعث الت قلت انا ده ویل چې ویلو وکذالک الرسل تبعث دې لاندې کې هم د قصیدې وکذالک امر الايمان هم دارنګ ور پسې وي وهم اتباع الرسل قلت انا ده ویل په دې نور ټولو ته پوښتنه کې قلت نه دی ویلې صرف په دې دوه کې قلت ویلې پېښه کې پېنه شوی پاس کېشتا اول ته پوښتنه څوک سألتك عن نسبي فذكرت انه فيكم ذو نسب نو د سینې دی چې قلت وكذلك الرسل تبعثوا بلکې ډایرک جواب ورکو كذلك الرسل تبعث اعلان دي ته وګورئ قلت رجل يتو ملك أبينا لاندي وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال ذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليزر الكذب دلت فقلت نذاك أنا او صرف دې دو جملې کې قلت ویل وجه دا چې دا مخکینی علامات هرقل ته د مخکینو کتابونو معلومو دیو جناغي کی خبره په جزم باندې وکړه او دا څو خبرې چې کومې وي چې د په پلارانو کې څوک مخکې تیر شوی دی ملک یا دنه مخکې څوک د کس تیر شوی دا دعوت نبوت کړي دا په مخکینو کتابونو کې نه و دا د څه خبرې وي چې دا د فکر سره تعلق لرلو فکر او د سوچ سره او د تجربه سره تعلق لرلو دیو جن دې سه لفظ د فقلت ویلو فقلت وسالتك بما تپوس کوستانا هل كنتم تتهمون بالكذب ایت تاسو تهمت لګولې په دبانې په دروغو قبل ان يقول ما قال مخکې دې نه چې وې دا کوم خبره چې کړې دا مانه د دې نه مخکې دبانې تاسو تهمت د دروغو وذكرت ان لا طارت ويلجنا فقد اعرف ما تفتدا انه لم يكن نجد پیغمبره ليذر الكذب جبريل دي دروغ على الناس په خلقو او يكذب على الله وبيد په الله دروغ وي اي یو سره په خلقو دروغ نه وي
نو هغه په الله د کوم ځای نه دروغ وایي چې په خلکو اوسه پورې دروغ نه دی ویلی چې دا اوس دعوه د نبوت کې چې الله نبی کړی ما دا په دې خپله دعوه کې رښتونی دی ځکه الله خو په طریقه اولاد دروغ نه وایي وسألتك أشراف الناس وما تانا تپوسو اشراف الناس اتبعوه چې مالدارا او چت نسب والا خلقو د تابعداري کړي او که کمزوري کړي دا غریبانانو همدارنګه کته نسب والا فقلت تارت ویل ان ضعفاء چې کمزوري ضعفاءهم اتبعوه چې بدی کې کمزور د تابعداري کړي دا دا واورو اتباع الرسل دا اتباع د ټولو پیغمبرانو مانه څونه پیغمبران چې تیر شوي دي اکثر تابعدار داغي فقیران غریبانان خلک دي او کم چې په خپل کفر او په مخالفت باندې کلکی هغه اکثر اوچت نسب والا او مالدار خلک دي دا ګور ابو جهل وغير ذلك الله به تبا کړو وكذلك اتباع الرسل اتباعي دقه اتباع العلماء چې کوم دي کنه اتباع العلماء هغه اکثر څوکي هم دقه کمزوري خوار خلګي او هغه کسان نه چې کوم دنیا پرستی دنیا خپل مقصود ګرځولې وې مې دنه تاسو کړلو ايزيدون ام ينقصون يزيديږي ام ينقصون که کمیږي فذكرت تارة ذکر کړه انهم يزيدون دی وقت باندې ډیریږي وكذلك امر الايمان دقه شان امر الايمان امر د ایمان دی حتی حين تخالط کله چې ګډ نه حتی یتم دقه سي امر د ایمانی حتی یتم تر دې چې سرت ورسیږي ایمان کې به وخت باندې زیادت تم راضي تر دې چې چرته ورسیږي کمال ته ورسیږي علماء وایي د دې مرګرو زیاتېدل دلیل په صحت د نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم دا د الله نبی دی ولدي ار ورځ اني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت باندې الله ولا ترقی ورکې زیادت ولا ورکې دې مست په اسلام کې داخليږي دغه سي ایمان هم د ایمان چې وزړه ته ورنوځي کنه نو بیا هغه کې وخت باندې ترقی کوي تر دې چې خپل کمال ته ورسیږي معنا شو بیا مې نه تاسو کړلو ايرتد احد سخطه لدينه اي مرتد کیږي یو تن سخطه لدينه د وجه نفرت نه د خپل دین بعد ان يدخل فيه پس دان چې په داخل شي انا ما تا نه د تاسو کړلو چې څوک په دین اسلام کې داخل شوی دی نو آیا د اسلام دین پرې دی د نفرت نه فذكرت ان لا ترى تويل جنها وكذلك الايمان بدقه ايمان ده حين تخالط بشاشته کله چې ګډ کړي شي بشاشته هم بشاشته نسب هم پکې ده بنا بر مفعولیت او قلوب به مضاف له ده بشاشین مراد ده انشراح کلاواله سینې معنا پیدا کو چې کله منسوب والو وكذلك الايمان دقس ایمان ده حين تخالط بشاشته القلوب کله چې ګډ کړي شي د چا سره بشاشته القلوب د هغه کلاوالي د سینې سره د انسان سینې چې الله ایمان ته کلاوږي او دا ایمان په دې کلاو سینې کې ورننوزي بیا انسان د ایمان نه پریری او اوري کنا بشاشت په معنا د انشراح شو او بشاشت
منصوب شو دیم احتمال پکې دا ده بشاشته معنا بزشي کله چې ګډ کړي شي بشاشته هغه تازه دا انشراح کلاواله د زړونو سره معنا کلاواله د زړونو سره معنا سینه د انسان الله کلاوه کی او په کلاوه سینه باندې دین پکې ورشي به دا انسان دین نه پریږي دیمه زمم پکې د زما او قلوب له مفعول والا به معنا د شي بشاشه په معنا د تر تازه کې ده تر تازه کې وكذلك الايمان دقس ایمان ده حين تخالط بشاشته کله چې یو ځای کړی شي بشاشته خوند بشاشه څه ته وایي خوند دی ایمان دارنګ هغه کلاواله دی ایمان د چا سره القلوب د زړونو سره کله چې د زړونو سره د ایمان هغه خوند لذت همدارنګ د ایمان هغه پراخي هغه سه یو ځای کړی شي نو به دا ایمان څوک نه پریږي هدا ابن سکن پر روایت کی يزداد به عجبا وفرحا دا زیادت ته پکې يزداد به دې پوجبان بیا ورځ په ورځ د تعجب او خوشحالي په ایمان باندې زیاتېږي او پر روایت ابن اسحاق کې دی او كذلك حلاوه الايمان واذا قصد الايمان خوند لا تدخل قلبا فتخرج منه دا یو ځړه نور نوځي چې به دا غي نه اوزي کم کسان چې د ایمان نه اوري دا په هغه ټیم کې اوري چې د زړه ته څنګه دی شوی د ایمان پوره نه دی ورکوش شوی همدارنګه د ایمان هغه لذت او خوند ته نه دی ورغلی وسألتو کما تفوسو کستانا هل يقدر چې دا پیغمبر دوکه کوي کنه فذكرت نو تارا ته ذکر ک الله نه پیغمبر دوکه نه دا کړی وكذلك الرسول الله تقدر ودق شان پیغمبران دوکې نه کوي دا د الله نبی دې زکه دوکې نه کوي ځکه نور انبيام دوکې نه کوي ذلك رسول الله تقدر دوکه زکه نه کوي چې پیغمبر دنیا غواړي نه نو او د دنیا طلب اکثر په دوکو باندې کیږي زکه دوکه نه کوي او دې طالب د آخرت او سوچ د اراده د آخرت لري ابو دوکې نه کوي نور قبایح افعال هم نه کوي وسالتو کا بل من تفورکو بما یامرکم تاسو حکم کوي وذکرت ان تارا تویل انه یامرکم دا پیغمبر تاسو حکم کوي د خبره ان تعبدوا الله تاسو الله بد کوي ولا تشركوا به شيئا او الله څخه شریک ما جوړوي او ينهاكم دا پیغمبر تاسو منع کوي ان عبادت الاوثان د عبادت د بوتانو نه حکم کوي تاسو ته په صلات په صدق او په عفاف پر حرام او نزان ساتي دا کارونه چې د مروت نه خلاف دي راغې نزان ساتي فإن كان ما تقول وسوا ابو سفيان کچرتوي ما تقول خبره چې تا ما توکړلې حقا بالکل رشتیا دا صفات په دې سړی کې موجود وي نو فسيملك موضع زرد چې بادشاہ بچي مالک بچي موضع قدمي هاتين زید قدمونو زما چې دا ده دا چې کوم ځای باندې ناشته ما کنه په دې ځای باندې به دا حکومت راځي او دا علاقه به دا په قبضه کې راځي وقت كنت هم موضع قدمي هاتين مراد سری بیت المقدس والشام ان الشام او د بیت المقدس حکومت په داغه پلاس کې راځي او اني وقد كنت اعلم بما تفتو انه خارج دا پیغمبر برازي ولم اكن اظن وزما دا ګمان نو انه منكم چې دا پیغمبر بګینه تاسو کې راځي
دا ګمان مې نو هم په روایت د مسلم کې دا دی فإن يكن ما يقوله حقا فإنه نبي فسيملك موضع قدمي هاتين بزيت سويره ده فإنه نبي حق فإنه نبي دا ته چې کومې خبرې کوي دا نبی دی او وقد كنت أعلم أنه خارج فلم أكن أظن أنه منكم معاشر العرب وإذا ما تغفت وجدا برازي ودا ګمان منو چې په عربو کې برازي ویا کې دی هرقل لا بعیده غنلا چې په عربو کې د نبی راشي اوس دلته کڅوک د اعتراض کی د کوم ځای نه هرقل دا معلوم کو چې دا نبی راتلون کې ده چې كنت اعلم انه خارج ولدا کم ته پوسونه چې د ابو سفیان نکړي ابو سفیان له جوابونه داغه متعلق ورکړي نو دا ته شینا دا خو قاطع په نبوت باندې خو نه دی دا خو قاطع په نبوت نه دی چې ګینه دا صفات پکې شو او بس دا به اوس شوی دا به اوس نبی دا د کوم ځای معلوم کو چې دا اوس نبی دی او راوته دی او ما ته پته و چې دا نبی برازي لکه دا سوالونه خو قاطع او خروج نبی باندې نه دی نو دې جواب یو کرمانی چپ کړه چې هرقل چې دا قول کړه چې ما ته پته و چې دا نبی راوتون کې ده یا خود معلوم کړه ده من القرائن العقليه اما من القرائن العقليه ده قرائن عقليه معلوم کړي ما اخذه ان كل الذي قاله هرقل ما اخذه فهرقل چې دا کوم خبره وکړي دې ما اخذ اما من القرائن العقليه یا دې ما اخذ قرائن عقليه دي او اما من الاحوال العاديه او يا احوال عاديه دي او اما من الكتب القديمه یا د مخکینو کتابونه معلوم کړی دي وځکه دغه شان او د دې پرنګ نور علامات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کتابونو کې موجودو اخرین نبی برازي او دا صفات به او هرقل داغه نه معلوم کړیو نو ځکه وای چیرې دا نبی راوته ده انتم جواب ابن الملقن سے کړه ہے ابن الملقن التوضیح والا هغه هرقل دا معلوم کړو انما علم ذلك من التوراة والانجيل هرقل دا د تورات او د انجیل نه معلوم کړو تورات او د انجیل نه د دې معلومات کړو او مازری سے وای مازری سے وی كيديشي يحتمل أن كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه وكيديشي تدسر علامي وي فبارد دي نبي صلى الله عليه وسلم كي زكدي وي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم وز هرقل وي فلو أني أعلم كما تفتوي اني اخلص الیه جذب دی پیغمبر ته ورسېګما او در رسیدونه مکه به می څوک مړ کی لتجشمت لقاءه ما به تکلیف برداشت کړې وې لقاءه د په ملاقات کې د په ملاقات کې ارڅونه تکلیفونه ما تر رسیدلې دا ټول به می برداشت کړی وې او ما غالب او 100% یقین دار ز پیغمبر در رسیدونه مخکې بچا څه کړه ما مخکې به مړ کړه ما زکه هغه خواته نه ورځم به دا تجشم دلته ابن بطال سے وہی هغه هجرت ته هجرت معنا ما به دې چې هجرت کړه
او دا هجرت چې مکه د فتح د مکې نه هر مسلمان پرزو مدینه ته نجاشي چې هجرت نه دی کړی هغه د یو مصلحت راجحه د وجه نه پرېښی هغه مصلحت دا و چې دا په خپل مملکت او په خپل حکومت کې و او په هغې کې د الله او د رسول او د مؤمنانو دفاع کوله د دې د وجه نه دی هلته پاتې شوی دی او راغلی نه دی کاغذي نه هجرت کړی دی بیا به په هغه ځای کې مسلمانانو نه څه به نه وی دفاع والا به بیا څوک نه وی او په حبشو کې بیا مسلمانانو ته ضرر رسېدلی وی نو د هغې د وجې نه دا هلته په حبشو کې پاتې یو او هرقل باندې هجرت لازم و نو ځکه دا وویله چې دا به ځې بیا ده دا چې وویله چې لو اعلم اني اخلص الیه دا قول زکو کو چې ته دا پته وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت د مخکې به زه خلکو وجلی ما او دا خبر اصل کې په تجربې معلومه کړې وه تجربه هغه دا وه روایت ابن اسحاق کې دي چې دحیه کله دته خط ورکو دحیه نو دی هرقل دا دحیه د دیو لاټ پادری او تویلو غټ پادری زغاتر نوم یو رومي هلته ولېږو چې ته هلته لاړ شه هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط وړاندې کا او ته ویل انه فی الروم اجوز قولا مني ودا په روم کې زمانہ ډیر منقاد دی ځکه دا دینی رهنما دی وکته ما سمرګرتوب کو نو زما مستا د په حمایت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړم دحیه چې لاړو زغاتر ته او زغاتر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط وړاندې کو هغه ډیر خوشاله شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خط خپل کړو او په غزا کې کلمه د شهادت ویلا د کور ته ننوتلو غسل وکړو جامې بدلې کړلې سپینې جامې واچولې او ورابار تر وتلو رومیان را جمع کړ هغه ته دعوت اسلام ته ورکړو او بیا د کلمه د شهادت ویلا څنګه دا خبره وکړه چې دا ټول خلک په سر پاسې دا وی وو هغه ځای باندې استشهید کړو د حیات د حالت وکړو چې زغاتر خو شهید کړو به ته هرقل تراغه هرقل ته څه قصه وا دا غوډه څه کارو شولو وی هرقل ته ویل قد قلت لك اننا نخاف وما انفسنا ما ته تنویلی زما زړه دی چې پر رسول الله ایمان نه وړم په خپل ځان باندې اریګو وجنم دا کسان زغاتر چې كان اعظم عندهم فزغاتر كان اعظم زغاتر چې دا اعظم عندهم مني دا غي په نسبانه زمانه ډیر کوچتو هغه مړ کو نو ما بریدي دغه وجنه پروات تبرانی کې دي دحیه رضی الله عنه وايي قیصر راتویل اعرف انه كذلك ما تفطر اذا نبي په حق ده ولكن لا استطيع ان افعلها زه طاقت نه لرم چې په دې پیغمبر ز ایمان راوړم ان فعلت ذاب ملکی وقتلني الروم ایمان مې راوړو حکومت ممرانه والی او به مې روميان استمړم مړم کی ولیکن هرقل دې خط مقصد نه پیښوي دې خط کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اسلم تسلم تسلم دنیا او آخرت دواړو ته شاملو کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه وړوي نو دنیا کې هم الله بچ کړی وي او آخرت کې هم الله بچ کړی وي لیکن توفیق د ایمان دا د الله لاس کې دی چاله ورکی چاله نه ورکی
ولو كنت عنده وسوي کزه د پیغمبر په خوا کې وې لغسلت عن قدمه ما به د پیغمبر په انزله غسل القدمين مبالغه ده په خدمت کې ما به دون خدمت کوله دا خپې به د انزله هم به اکتفای وکړه غسل القدمين دې کی اشاره ده دې خبره ته کزه د رسول الله په خوا کې وې ما به صرف د رسول الله خدمت کوله او سره دا مطالبه به متنه وکړه چې مال ولایت راکا مال مشری راکا او یا مال څه حضر راکا سره د دې مطالبه به میکوله نه منصب صرف د خدمتونه به میکوله ډیر پاره چې ما ته برکت د نبی حاصل شي اوس دلته زین کې راکې نه وي هرقل چې دا جمله استعمال کړې ده چې ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه او یا رستو چې دغه جمله ویلې ده رستو چې انه نبي يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي په دې جملې لکه لاندې رستو را روان ده هل لكم في الفلاح والرشد لاندې چې را روانه ده دا دلیل ده په ایمان نه ده وانا دې جملې نه به موږ د هرقل ایمان نه ثابتو وجه یو دا ده چې د پسې رستو دا جمله پسې استعمال کړې ده چې ګوره اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم ما چې دا خبرو کې چې دا نبی دی دا مې دړنه نه دا کړې په تاسو باندې امتحان کوو چې تاسو دا نبی منئ او کنه منئ او ما ته پته ولګي نبی نه منئ نو بالکل تاسو په خپل دین باندې کلک یې دا رستو دا کلمې دلیل په کفر باندې ځکه ایمان نو بل مقصد دا شو چې د دې اقرار نه ورو اظهار دسی قول او عمل او چې منافي دي ایمان سره او ورقه اقرار کړی دی او هغه به څنګه نه کړی دسی عمل قول منافي دي ایمان دا غنه به نه صادر شوی ځکه ورقه مؤمن شو او دا مؤمن نشو دویم دلیل هغه دا دی چې ګورم دوکاله رستو په جنگ موته کې هم دې هرقل د مسلمانانو مقابله ته ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه ولېګ زید ابن حارثه موتی ته نو د دې صحابه سره چا جنگ کړي هم دې هرقل سره جنگ کړي هم دانګ په تبوک کې هم د جنگ کړي بل دلیل په عدم ایمان ده روایت ابن حبان دې په خپل صحیح کې راوړی چې قارب الاجابه ولم يجبها و ایمان راوړو ته نږدې خو ایمان نه دی راوړی او روایت ته د مسند احمد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تبوک ته لاړو د تبوک نه په او تخطو لګلو هرقل ته دعوت په اسلام طرف ته ورکو هرقل دا غزینا واپس نبی صلی الله علیه وسلم ته خط راولېګلو او ته ویل انی مسلمون هذا الله نبی ز مسلمان یم نبی صلی الله علیه وسلم کذب بل هو باق على نصرانیته ودا دروغ وي دا هرقل اوسم په خپل نصرانیت باندې دنه پاتې ده صحیح شو دا دلیل دی په دې چې د خپل کو پر پاتې ده ابن عبد البر سے استعیاب کی ویلی ابن عبد البر استعیاب کی چې ویلی چې امانه هرقل ایمان راوړو دا غي مطلب دا دی اظهر الايمان ایمان اخکار کو او بده کلک پاتې نشو دا مطلب نه چې مؤمن شوی دی بلکې
حکومت او دنیا غوړه کړه آخرت باندې ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرا غختلو هرقل د نبی صلی الله علیه وسلم خط الذي بعث به هغه خط بعث به چې لګلو نبی صلی الله علیه وسلم دا خط مع دحية الكلبي د دحية الكلبي سره به کی زمير چاته راځي د کتاب ته هم دا معنا صدا په کتاب من هغه کسر او غوښتو چې کومه په دې خط مقرر کړو د دې وجنه دعای متعدی کو په باسرا من دع الذي هغه کسر او غوښتو چې کوم در رسول الله په خط مقرر او غیر غوښتو دحیا الکلبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دحیا لګلو او دا د صلح حدیبیه نه رستو شپږم کال د هجرت کله د حدیبیه نه واپس شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو براشي په غازی کې صحابه دی ویل چې ګور عیسی علی السلام خلق دعوت لپاره لګلی او حوارین کوم چې نږدې کسانو نږدې علاقې تاغي ولاړ کوم چې لري زیاته لګلی وغي باندې جوړ کړي چې موږ داغي په جبه نه پويګو عیسی علیہ السلام دعا وکړه یو ټول داغي په جواب باندې ست الله کوي کړ د شپې شپې به زړه د پاسه لاړ نو زه تاسو لګما نو تاسو زړه نه تیار شئ ټول صحابه موږ تیاری خطونه ولېګل فارس ته خط ولېګل هرقل ته خط ولېګو مقوقس ته ولېګو جولندی او د کسانو ته ولېګل مختلف زینو ته خطونه څکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت روان کړ یو خط دی هرقل ته ولېګو سره د دحیة الکلبی نه دحیة الکلبی دته دحیة ابن خلیفه متوي دحیة ابن خلیفه هم دا په صحابه کې ډېر ډولي صحابي او مشرانو صحابه کې اکثر به جبرئیل علیہ السلام د په شکل راتلو ابتداء ایمان نه وړه بدر ته نه حاضر شوه دین ورستو جهادونو کې شرکت کړه او د معاویه رضی الله عنه دور خلافت ته پوری ژوند دی او مزه کې اوسېدلو مزه علاقه ده دمشق ته نږدې قريه بقرب دمشق هغه کې اوسېدلو بیا ته وفات شوه تاسو خط لګلو الى عظیم بصره مشر د بصره ته د بصره علاقه چې کوم مشهور بصره چې کومه ده کنه بصره مدینه حوران حوران علاقه خار ده او د دې مشر امیر چې دا غنمو حارث ابن ابي شمر الغساني حارث ابن ابي شمر الغساني صورت اغدای بادشاہ ته ډایرکټ څو خط نه لګي د بادشاہ خپل سیکریټری هغه سیکریټری ته خط لګي هغه به څه کوي به بادشاہ ته ور کوي نو دم خط چاته ولګو بصراتا عظیم بصراتا دته دا ورکا چې د هرقل تداور کی فدفعه عظیم بصرا ورکو دا خط مشر د بصرا الى هرقل ته اندلتا د ډایرک نه دی ور کړه ډایرک نه دی ور کړه ودته نسبت مجازن شوی دی ځکه ته دا کار کړه دته چې کړه دا خط دحیه ورړو نو دی عظیم بصرا عدی ابن حاتم چې په وکیل ایمان نو راوړی عدی ابن حاتم ایمان نو راوړی نو دی عظیم بصرا د عدی ابن حاتم د دې دحیه سره کړو او ته ویل چې ته د سره لاړ شه هرقل ته چې دا خط ته خپل هغه ته ورکی څه پېښوي نو خط اصل کې چا ور کړی دی هم دې دحیه ور کړی دی سره د عدینا او عظیم بصرا او سره عدی لګلې دی عدی ابن حاتم او سولېګو چې ته ال تلاړ شه مې دې عدی رسو ایمان نه وړه نو هرقل ته چې خط ور رسیدو وم کال د هجرت فراجي قول د علما
وم کال د هجرت کې تخطر ورسېدو فقرأه معنا څه ده هغه دا دی چې په خپل ولستلو یو احتمال پکې دا دی په خپل ولې دا هرقل په عربي پیدو نو او دویم احتمال پکې دا دی چې ترجمان ولستلو خو په امر د نو ځکه د نسبت کوي فقرأه ا دې دویم احتمال تایید روایت واقعي کوي واقعي پر روایت کې دا دی چې د ترجمان خپل غوښتلو ترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه فإذا فينا فبدقت كذا مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله فسر کی بسم الله لیکل دا د وجن علماء وی د کتاب په سر کې بسم الله لیکل دا مستحب دی اگر که کافر ته خط ولې نه لګي هغه په سر کې بسم الله ولیکا اوس که څوک دا اعتراض وکي چې قران کې د دې خلاف شوی دی انه من سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم هغه په سر کې بسم الله دا کې انه من سليمان دی سر کې من سليمان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله قلت سليمان مقدم دی جواب دا غنه دا دی چې نه د سليمان عليه السلام په خط کې بسم الله مخکې وا بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان سليمان طرف نه ده او بلقیس راولګېدو حکایت د خط وکړو مرسل الیه مخکې ذکر کو دا حکایت د بلقیس ته چې هغه مرسل الیه څوک لولو چا چې خط را لګلې مخکې ذکر کو کني د سليمان عليه السلام په خط کې مزو بسم الله مخکې وا معنا ده هغه حکایت د واقعیت الحال د وجنه تقدیم کړه ودا خط محمد عبد الله ورسوله نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیر په عبد کو لیکن تعریض ده په عقیده د نسواراو چې هغه د عیسی علی السلام په باره کې وایي چې ابن الله ده نو نبی صلی الله علیه وسلم پیرادو کو چې ګورا زه چې څنګه د الله رسول ما عیسی علی السلام د الله رسول نو رسولان ټول په صفت عبدیت کې مشترک دي الہ نه عیسی علی السلام هم رسول له الہ نو زم رسول ما الہ نه ما نو اصل کې پاغي باندې رد غرض ده چې حکم الرسول كلهم واحد ټول پیغمبران د الله بندگانی په دې کې مشترک دي هم په رسول په رسول ویل اول عبد ویل په صفت رسالت ذکر کړو عبد الله ورسوله دته باب د ترقی وي ترقی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د الله عبدیتهما اول الله عبد يرسل رسول ما الى هرقل عظیم الروم هرقل تا عظیم الروم چې د روم مشر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعبیر په عظیم باندې وکړو ملک الروم یو تونه ویلو وجدنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت سره د خپل حکومت نه معزول شوی دی کله چې رسول الله رسول شو د رسالت په وجه باندې په ټوله دنیا خلیفہ څوک شو رسول الله شو نو د ټولو بادشاہانو ولایت هغه معزول شوی دی ځکه دا غيو حکومت نو د دې د وجه نه ملک یو ته ویل ها چون کې د روم مشرو رومي قبضه کړو په زور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام لهذا الاوساط او تعبیر ته په عظیم الروم سره وکړو دام یو قسم اکرام دی په خطاب کې تک د چا سره خطاب کې نو خطاب په څه باندې کې په اکرام باندې کوا دا شریع حکم دی مونږ تاسو ته چې نرمي وکړي په قول کې دعوت حق ته
دیوجن عظیم الروم ویلو عظیم الروم فقولا له قولا لینا فقولا له قولا لینا نبی الله تعالی موسی علیہ السلام او فرعون ته موسی علیہ السلام او هارون ته ویلي چې فرعون کافر ته تاسو خبره کوي خسته خبره او توکي نرم او توکي ادب په چوکاټ کې اوس راو کوي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب لحاظ ساتو لفظ د عظیم الروم ویلو سلام علی من اتبع الهدى سلام دی پاغه چا اتبع الهدى چا د هدایت تابعداري وکړه همبه مدائنی سے هغه په تاریخ کې ذکر کړي وای کله چې ترجمان دا خط لستلو او په دې خط کې دا ټکی ویلو چې بسم الله الرحمن الرحیم محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم ودې ځکه د هرقل رورو هغه ولاړو هغه په غوسه شو کنه دا خط راخلو هرقل ولي هغه ګور خپل نوم مخکې ذکر کړی دی او تاسو صاحب الروم ویل دی عظیم الروم دې ته ویل دی رور ته ویل دی هرقل دی رور ته ویل انك لضعيف الراي اور ما تقمقل کارجو اتريد ان ارمي بكتاب استاد غرض دې خط ولما قبل ان اعلم ما فيه مخکې دنه چې پاره کې ځان کوي کما چې دې کې څه دي دا غي د پکېدونه مخکې زدا علماء لئن كان رسول الله تداد الله پیغمبري فانه لا حق ان يبدا بنفسه ترتیر حقدار دې چې خپل مخکې ذکر کړي دا الله رسول له اول قد صدق جماعت صاحب الروم ویل دي غسي ویل دي کنه والله مالکی ومالکه الله ازما مالکم ده روم مالکم ده هغه مالکم ده نزه صاحب الروم مکنه بدی روم بادشاہ خو الله ده زکه زما مالک نه و السلام علی من اتبع الهدى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله او استعمال کړه السلام علیک او تونه ویلو وجدار چې په کافر بسړې سلام نه چي بلکې کافر په دنیا کې الله شرمای جنگونو په مسلطي مړکیږي وا شرمېږي وا او په آخرت کې به الله عذاب ورکړي هم علماء هم مسله معلومه کړي مسلمان لدا جایز نه دي چې په کافر باندې سلام واچي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا چې لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام يهود او نصارى ته ابتدا د سلام مکوئ سلام به بناچ ها که چرتا سلام نه بغیر اس نور الفاظ ته استعمال کړو دسی وته وي چې هداك الله انعم الله صباحك الله ته هدایت وکي ستا سبا دي خي ماقام دي خي وغير ذلك دا قسم الفاظ استعمال کی هغه به خیر ہے ولیکن سلام او تناچی د حدیث د وجنا ذمہ دے هندو دے سکھ دے تب او سلام نه کې اکثر په دې بار ملکونو کې د خلکو سره یو کپنه کې کارونه کوي سلام او تکه نه هم کاغذ در باندې سلام واچو نو ته جواب صرف علیک باندې وې جواب ته تصور کې وعلیک سلام بو سنه سے وعلیک وې دلیل پر روایت ته بخاری او مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا سلم علیکم الكتاب کله چې کتاب پتا سلام واچي فقولوا وعليكم التوائي ولي وإذا يهوديان كلا سلامة شيء نو خيري كي دسوا السلام عليكم فقولوا عليكم توي وكن أما بعد فضل سلامنا فإني أدعوك بدعاية الإسلام أما بعد الكلمة أكثر استعمالي دي اما بعد کسل کی معنا د شرط
انا مهما يكن من شيء بعد البسملة والسلام غبدا خبري فإني أدعوك بدعاية الإسلام. هكذا كلا أما استعمالي كده بارد التفصيل مخكت إجمال ذكر شيء أما دا كده بارد تفصيل استعمالي أو أكثر ما تفصيلي رازي. هكذا كلا ما مستانفة ما نوي جملة مخكت إجمال لي بلکہ مستقل ابتداء د کلمې د دینه شوی تفصیل پکې نه انتلت اما بعد دا استعمال شوی د الفصل بین کلامین مخکې خبري او درستو خبري د فصل لپاره او مخکې خبره جدا شو او دا درستو خبره جدا ده. بیا دا اما بعد استعمال او دا سنت طریقه دا خپل امام بخاری په باب کې دي او احادیث په پیراوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه د اما بعد استعمال کړي. او بدی کې به اختلاف دی د علماو اول لا کلمه د اما بعد چې استعمال کړي. نو عام مشهور قول لا ده دا کلمه داود علیہ السلام استعمال کړي او قران کې ته اشاره ده آتیناک الحکمت وفصل الخطاب تمنګ حکمت ورکړو او فصل الخطاب هم ورکړو. فصل الخطاب نو څه مراد ده همدغه کلمه اما بعد ده. دویم قول غدا ده دا کلمه یعرب ابن قحطان استعمال کړي. یعرب ابن قحطان. دریم قول دا ده چې دا کعب ابن لوی استعمال کړي. کعب ابن لوی. څلورم قول دا ده چې دا اول قص ابن ساعده استعمال کړي. دا قص ابن ساعده. پنځم قول دا ده چې دا صحبان ابن وائل استعمال کړي. او شپږم قول په غرائب د دارقطنی کې لمالک. غرائب دارقطنی لمالک باغی کې دي اول لا تکلم په دی باندې یعقوب علیہ السلام کړه. په دې کې راجح هم دا ده اول تکلم په داود علیہ السلام کړه او به په دې عربو کې یعرب ابن قحطان وغیره دی کړه. فإني أدعوك یقینا ز دعوت تر کوم تا ته اے هرقل أدعوك دعوت تر کوم تا ته بدعایت الاسلام. دعایه په کسره د دال سره دعا يدعو دعاية شكاية شكو شكاية وزن رابللو تويلگی. او مسلم په الفاظو کې دادي بداعية الاسلام. داعية ادعوك بداعية الاسلام. هل تداعية معنى صدا الكلمة الداعية الى الاسلام هغه کلمه چې پاکي دعوت اسلام ته چې هغه شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ادعوك ز دعوت در کوم ته بدعایت الاسلام په دعوت اسلام. زمونږ دعای شو کنه دعای په معنا د څه شو دعوت او پر روایت د مسلم کې بداعیه نو معنا کلمې د اسلام ته بداعیت الاسلام دعوت تر کوم تا بداعیت الاسلام کلمې د اسلام ته چې هغه شهادت ان لا اله الا الله کلمه ده. اسلم تسلم اسلام کې داخل شه تسلم تب بچي. اسلم تسلم اول لا اسلم فعل امر ده. فعل امر ده اسلام نه چې په اسلام کې ته داخل شه
او تسلم دا دویم چې کوم ده دا مضارع ده فعل مضارع ده سلامتنا او مجزوم ده ځکه جواب امر ده جواب امر معنی اسلام کې داخل شه چې په اسلام کې داخل شو نو تسلم څه بشي بچي د هر قسم آفت شرونو مصیبتونو نه هدي کې به رسول الله صم بنتي اختصار نه کار واغستو سره د اختصار دې کې اختصار هم ده او دا اختصار مشتمل په بلاغت هم ده او دې کې هغه سنت الجناس هم ده سنت الجناس چوته وي جناس اشتقاقی غدا چې ظاهر کې دو الفاظي مادد الفاظو یوي او مانو کې فرقي اسلم تسلم ماده یو ده کنه په ظاهر کې او دا اولی معنا څه ده جدا ده او بلی جدا ده اشتقاق کې یو دي تو اسلم تسلم یوتک الله اجرک مرتين دربك الله تعالى اجر استا مرتين ذكرته هدلت يوتك الله حرف علت حذف شوی ده معنی که اسلام کې داخل شې نو الله تعالی صدر کی داخل شه دیر پاره چې الله تعالی څو کی یوتک ما لیوتک دیر پاره چې الله تعالی اجر دوزل در کی ان دوزل اجر ورکولو مطلب یو دا ده ګوره په موسی علی السلام دی ایمان راوړل او چې دا غي سره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل الله تعالی دو اجر درکې د حدیث کې راځي چې درې کسان دي هغه ول الله ډبل اجر ورکړي باقي یو هغه کس ته چې په خپل نبی ایمان راوړي او بیا وروسته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دیم احتمال لا ده چې دا ډبل والے د اجر په دې اعتبار ده چې ستاد اسلام به سبب شي د پاره د دخول د خپل اتباعو ستا ټول اتباع په پتا پسې مست په اسلام کې داخل شي نو تبه داغي سبب شي نو طالب الله اجر د سببیت هم دلدر کی او د خپل ایمان بم دلدر کی هم بدلتا یوزل اسلم یوتک الله کتاب الجهاد کی مصنف حدیث بیا راوړل ته کتاب الجهاد کې هم دقه سي پای کې سره د الفاظ دي اسلم تسلم او اسلم یوتک الله کو اسلام کې داخل چې الله تعالی اجر درکې نصیب کې ویلې اسلم یو وو پکې راوړې بل اسلم مکرر راوړې مدارست واسلم یوتک الله دا یا تاکید ته د اول اسلم د پاره یو معنا شو کنه اسلم تسلم واسلم تاکید معنا شو او دویم احتمال لا ده اولانه اسلم معنا د دخول فی الاسلام اسلم تسلم اسلام کې را داخل شرط به بچ پاتې شي او په دې دویم اسلم په دې کې دوام علی الاسلام مراد ده تکرار نشو دوام علی الاسلام مراد شو او په اسلام کلک پاتې شه یا ایو الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله التم آمنوا دا معنا چې په ایمان کې داخل شي مراد ته نه ده دوام علی الاسلام همدا حدیث موافق ده دې آیات سره اولئک یؤتون اجرهم مرتين او رسول الشعبی روایت په کتاب العلم کې راشي چې کې دا ذکر شوی دی چې کتابي محمد رسول الله ایمان راوړي الله غته ډبل اجر له ورکړي هم حافظ ابن حجر وايي كل من دان بدين الكتاب وي هغه څوک چې د کتاب په دین باندې رواني دا به دغه په حکم کې نکاح کولو کې دارنګي دغه په ذبیحو خړلو کې ولی دا هرقل او د قوم دا خو بن اسرائیل نو کنه تو دا بن اسرائیل نو او چون کې دیو نصرانیت اختیار کړي او پس تبديل نه او په حکم د چا کې شو
حکم د نسوارو کې شو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ک تاسو ایمان ناوړو د کتابي پشان نو څه بدل الله درکې ډبل اجر بدل درکې ولې تم په حکم د چا کې شوي تم په حکم د کتابي کې شوي صحیح شو پای کې شو او ان توليت اوس توعید بیان فإن توليت كما اختواړو اسلام کې داخل نشوي فإن عليك اسم اليسينا ربي وجهه